الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله خالقنا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. د هر څه نه مخکې د نور تلویزیون او د نور شبکې ټولو لیدونکو ته همدا شیبه چې څوک په داخل د افغانستان کې دي یا د خارج د افغانستان نه دي او منګه د تلویزیون په پرده باندې ګوري ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. په دې هیله چې ورځ مو په خیر سرته رسولې وي او مازدیګر مو په خیر شروع کړی وي. راځم نن یو بله اسلامي موضوع چې هغه د قربانۍ متعلق او د قربانۍ د احکامو په متعلق باندې موضوع ټاکلی شوې ده. غواړم لږ شانتې وضاحت وکړم د قربانۍ په موضوع باندې او هغه ملګري هغه دوستان چې غواړي موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم کومه شرعي پوښتنه لري نو د تلویزیون په پرده باندې د تلیفون شماره لیکل شوی او هماغه تلیفون شماره باندې د موږ سره اړیکه ونیسي ان شاء الله تعالی سوال ته به جواب ورکړل شي. د قربانۍ متعلق باندې موږ په تیره برنامه کې هم لږ شانتې وضاحت کړی و خو پوره هم نه و کړی. قرباني په هغه چا باندې واجب ده چا باندې چې صدقه فطر واجب ده. چا چې صدقه فطر ورکړي وي هغې باندې قرباني واجب ده. یعنې صدقه فطر به چا باندې چې واجب شوي وي څومره مقدار اندازه پول او پیسې چې وي په هماغه اندازه باندې که چا سره پیسې او پول وي نو هغې باندې قرباني واجبه ده. د قربانۍ مال او غوښه به هغه چا ته ورکولی شي چې هغه چا باندې صدقه فطر ورکول کېدله. خو قرباني بعضې احکام لري. مثلا یو څوک دی د صدقه فطر اندازه پیسې نه لري او لږ شانته دومره پیسې لري چې دی پې ځان ته یو پسه یا بزغاله یا بز دی اخیستی شو دونه پیسې لرودلې خو ده باندې قرباني واجبه نه ده. خو که چېرته د قرباني وکړه په هغه پیسو باندې الله ورته اجر ورکوي ثواب ډېر لري د قرباني اجر ورته الله ورکوي. راځم قرباني په 15 رقمو حیواناتو باندې کیږي. غوا ده، اوښ دی او میخه ده او دارنګې بز دی یعنې بزه ده او دارنګې پسه دی. دغه حیواناتو باندې قرباني کیږي. خو دومره خبره ده چې بز باید یعنې بز دا سیرلی دا به د 1 کال نه کم نه وي او پسه که د 1 کال نه کم نه وي مشکل نه لري خو دومره خبره ده چې دومره به چاق او قدرتمن وي چې د 1 کال اندازه باندې جواب ورکولی شي. او غوا چې ده د 2 کالو نه باید کم نه وي او اوښ چې دی هغه د 15 کالو نه باید کم نه وي او دارنګې میخه هم د 2 کالو نه باید کمه نه وي. راځو قرباني بعضې احکام لري. بعضې رقم حیوانات دي چې هغې باندې قرباني نه کیږي. مثلا یو حیوان دی هغه ړوند دی او کوڼ دی او حتی کتابونه وایي چې دی نشي کولی چې د ذبح ځای ته خپله لاړ شي یعنې په کشکدو باندې وړل کېدو نو په دغه قربان په داسې حال کې کشکدو باندې وړل کېده چې دی نه کتل چی شي نه کتل کوڼ دی کارس یا کورس در سرزو قربانی نمی شود. بازم با احکام میاییم. یک تماس داریم. بیبی حجی از کابل با تماس شده. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. مهرباني وکړئ څوک د کوم ځای نه او خپل سوال مو مطرح کړئ.
فکر کوم چې تماس کې ستونزه وه او اړیکه وصل نشوه. بل قسم حیوان چې هغې باندې قرباني نه کیږي هغه حیوان دی چې ښکر ولري او ښکر یې ولري پروا نه کوي قرباني ورباندې کیږي، یا ښکر یې لږ شانتې مات شوی قرباني کیږي. یو هغه ښکر دی چې ښکر یې د بیخ نه وتی د بیخ نه مات وي، په هغه رقم حیوان باندې قرباني هم نه کیږي. بل هغه حیوان باندې هم قرباني نه کیږي چې هغه داسې وړون دی چې ښه خوراک او بد خوراک توپیر نشي کولی او هره مرداري خوري، نو دې باندې علماو او فقهاو قول کړی دی. د قرباني متعلق یو بله دا چې قرباني د اختر د اولې ورځ نه شروع د اختر مانځه نه وروسته دا شروع کیږي، قرباني کیږي. د اختر دویمه ورځ هم قرباني کیږي، د اختر دریمه ورځ هم قرباني کیږي. د اختر اوله او د اخر دویمه دریمه باندې قرباني کیږي، خو د دریمې ورځې د مازدیګر مانځه نه اخوا بیا نه کیږي. راځو دې خبرې ته چې قرباني شپې هم کیږي د ورځې هم کیږي. ولې فضیلت د ورځ ډیر لري او د ورځې فضیلت ډیر زیات دی د شپې نه. اگر څوک شپې قرباني وکړي مشکل نه لري، جواز لري. راځو دې خاطره چې یو څوک د قربانۍ دپاره مال واخیسته، مخکې د قربانۍ نه چې د قرباني کې هغه مال ذبح کړي، هغه قرباني تېنه هغه مال هغه حیوان ته هلاک شه او قرباني دې ونه کړله مخکې د اختر مانځه نه، نو دې باندې قرباني لازمه ده، دا بیا قرباني کوي. دا بل حکم شو. بل دا چې قرباني په وخت باندې نیت کول دا هم شرط دی، د زړه نیت ډیر مهم دی، دا شرط دی. او په خوله باندې احتیاط کول دی. د نیت باره کې انشاءالله نور خبر هم کوم. او یو اړیکه لرو، تماس لرو. مولوده د سرپل نه. السلام علیکم ورحمت الله. مهربانی به برنامه خوش آمدید. السلام علیکم ورحمت الله. صدای ما را میشنوید؟ ښه، اړیکه کې البته ستونزه وه، د دې اړیکه هم پرې شوه. نیت باره کې راځو. د خولې نیت او د ژبې نیت او د زړه نیت مهم، خو د زړه نیت دی. دا شرط دی چې نیت به د قربانۍ کوي، نیت به د قربانۍ د حیوان چې ذبح کوي نیت به د قربانۍ کوي. د ژبې د زړه نیت شرط دی. ولې د هدایي شارحینو لیکلي دي، من جمله عیني صاحب او من جمله د کنز الدقایق شروحو او دارنګې نور الايضاح شارحینو، دوی لیکلي دي که چیرته د زړه نیت سره د ژبې نیت هم وصل کړی شي نو دا به تحقق ته ورسیږي، نیت به ډیر ښه معتمد وي. ځکه که چیرته په زړه نیت خالص کوي او د خولې نیت نه کوي نو د زړه نیت کله کله اخوا مشوش شي، کله کله اخوا دېخوا شي. نو د پاره د دې چې د زړه نیت ښه قوي شي نو د خولې نیت هم ورسره وشي، ثواب یې ډیر دی. او بله دا خبره چې یو څوک دی بچیان مالدار دي، خپل هم مالدار دی، نو د دپاره د خپل ځان طرف نه قرباني واجبه ده، د بچیانو طرف نه قرباني واجب نه ده، د ښځې طرف نه چا باندې قرباني واجب نه ده. خپل هم مالدار دی، پولدار دی، قرباني د خپل طرف نه دی وکړي. راځو دې خاطره چې د قرباني مسائل احکام دا دي چې په غټ حیوان کې مثلا غوا ده، دارنګې ګومیش دی یعنې میخه ده، دارنګې شتر دی یعنې وخ دی. په دې کې 2 کسانه شریکېدی شي. او پسه، ګوسپند یعنې او بز یعنې سرلی کې یو کس تنها حق لري چې قرباني وکړي. او د 2 کسان چې شریکېږي په دې غټ مال کې لکه غوا شوه، غوایي شو، میخه شوه، دارنګې وخ شو، 2 کسان چې په دغه کېږي شریکېږي نو شرط پکې دا دی چې د 2 کسانو نیت باید صالح وي، نیت باید د قرباني وي، نیت باید ریا نه وي، نیت کې باید بل شی خلل نه وي، نیت باید د غوښې خوراک نه وي، نیت باید ریا بل شی نه وي، نیت خالص قرباني وي. که چیرته د دې 2 کسانو په قات کې یو کس قرباني خرابه شي قرباني نه کیږي. دارنګې بل حکم د قربانۍ دا ده که چې په یو مال کې 2 کسانه شریک کړی شول نو د 2 کسانو شریکو کې باید دا غوښه په مساوي انداز باندې تقسیم کړی شي. حتی کتابونه وایي که چیرته د 2 کسانو په تقسیم کې د یو کس غوښه کمه وه د دې نورو نه نو قرباني د ټولو خرابه شو.
نو ډېر احتیاط پکار دی چې په دې یو تله پکار دی، یو ترازو کې خوستل پکار دی چې هغې باندې غوښه وتللی شي او په مساوي انداز باندې غوښه تقسیم کړی شي. نیت باید صفا وي، نیت کې باید خلل نه وي. که چېرته نیت بل شی و نو قرباني خو دې وکړه، د غوښې خوراک نه دی بل شی تا ته مینده نه شو، یعنې ثواب ته نه درکوي. لکه رسول صلی الله مبارک فرمایي که یو څوک تهجد وکي او دا تهجد د خدای رضا د خاطره ونه کي نو دې فقط شبګیري وکړه، نور ثواب ورته نشته. یعنی فقط د شپې راپاڅېده خوب یې خپل خراب که، نور دغه پکې ثواب نشته دی. او بل دا معنا چې که چېرته نبي رسول فرمایي که چا روژه ونیوله او نیت د الله رضا نه وه، نیت ریا وه، د خلکو د خاطره وه، نو ده فقط وی د خوراک او د څښاک نه ځان ساتلی دی، ثواب ورته نشته. دقه رنګې قرباني هم داسې ده. قرباني که نیت د ریا وه، نیت د خلکو دپاره وه، نیت د غوښه وه، نو تا غوښې نه بخیر بل شی مینده نه کړه، قرباني اجر او ثواب تا ته نشته. شهاب الدین د تخار نه یو سوال را لیگلی دی که یک گوسفند خریدم برای قربانی چوچه‌دار است، چی کار کنیم؟ دیگر برادر عزیز، سرتو اول لازم است تو ایمال ای گوسفند را به خاطر قربانی خریدی و بر تو آشکار شد که چوچه‌دار است. سرتو لازم است که را نگاه کنی او تاکه وضع چوچیش پیدا شود، چرا که ای گناه است، که گناهی است که چوچه‌دار باشه او را تو ذبح کنی. او را نگاه کو، بعد سال آینده سرتو قربانی واجب است. اگر پیسه داری با عزیزو دیگه قربانی بخر، دیگه قربانی بخر، خو ای چوچه‌دار ذبح کردنش گناه داره. میایم به ای که قربانی باید من اصلاح ولرو. هغه کسان چې قربانی مال خرڅوي او هغه چوچه‌دار وي، خلکو ته وایي چې چوچه‌دار نه دی، دا ډېر سخته عظیمه ګناه ده. ګوره مبارک علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي زمونږ مسلمان ورور ته چې چا دوکه ورکړه فلیس منا، زمونږ د ډلې نه دی. دوکه به مسلمان ورته نه ورکړي، دغه دوکه ده. ته یو مسلمان باندې چوچه‌دار حیوان خرڅې، دا یعنې دوکه ده او دوکه بازي د مسلمان د شان لایق نه ده. مبارک فرمایي موږ سره که څوک خیانت کوي زموږ د ډلې نه دی، موږ ته که څوک دوکه راکوي زموږ د ډلې نه دی. زموږ د مسلمان ورور ته دوکه څوک ورکوي زموږ د ډلې نه دی. دا عظیمه ګناه ده، باید د دې نه موږ ځان وساتو. ما ته بله ورځ یو سوال همداسې راغی چې مولوي صاحب موږ یو کال داسې وشو چې موږ اووه کسان شریک وو، مال هم واخیسته. هغه سړي په قسم باندې خبره کول چې دا زما خپل مال دی، د کور مال دی، چوچه‌دار نه دی او تاسو واخلئ، ارزان یې در کوم درته. وایي موږ وغولېدو، موږ چونکې نه پوهېدلو ورباندې مال هم واخیسته، هغه چوچه‌دار وخته. وایي ډېر زیات خفه و. ګور داسې خلک هم شته دی. همدې وجې نه په کار دا ده که یو څوک په مال باندې نه پوهېږي چې دا مال ښه دی که ښه نه دی، دا مال چوچه‌دار دی که نه دی، دا څو ساله دی څو کاله دی، نو په کار دا ده چې یو کس لاړ شي، یو بل هوښیار کس، یو قصاب چې په دې کې تجربه ولري، نو هغه به ځان سره وړي. خیر ده که یو څو روپۍ شکرانه ورته ورکړي، ورته وایي چې محترمه وروره تا سره تجربه شته دی، راشه ما سره قربانۍ مال ځای ته لاړ شه، قرباني زه اخلم، مال اخلم چې زه یو ښه حیوان واخلم، دوکه نشم. نو بهترینه کار دا دی. زموږ اکثر مسلمانان همدا کار کوي، خپله نه پوهېږي، یو بل مسلمان ورور ځان ته وړي. راځو دې خبرې ته چې دوکې باید ونه شي. بله خبره دا ده چې ما درته مخکې ویلی چې یو هغه مال دی، یو هغه حیوان دی چې مادرذاتي غوښه نه لري، ډېر لاغر دی، غوښه پکې نشته دی، نو کتابونه یې په دې باندې قرباني مه کوه. قرباني دپاره داسې مال پکار دی چې هغه قوي وي، ځکه قوي مال چې وي دا دلالت ستا په خوشحالۍ د نفس باندې کوي. یعنې ستا نفس او ستا زړه خوشحاله دی قرباني کولو باندې، ستا ډېر قوي مال اخیستی دی. مبارک علیه السلام مبارک هم دې خاطر اشاره کړې، حدیث مبارک امر کړی دی چې تاسو قرباني وکئ په خوشحالۍ د نفس سره. یعنې په داسې حال کې قرباني وکړئ چې زړه هم خوشحاله وي، نفس هم خوشحاله وي، په داسې حال کې قرباني وکړئ. راځو دې خبرې ته چې یو مال دی ډېر لاغر دی، غوښه نه لري، نو په هغې باندې قرباني نه کېږي. بله د خبره دا ده چې هغه بعضې ملګري دوستان پوښتنه کوي، کیدای شي چې دا سوال چا سره پیدا شي چې قربانۍ په خاطر ولې پیسې نه ورکوو.
پیسې صدقه کوو نو ولې قرباني کوو؟ نو دا سوال اعتراض داسې دی چې یو چا ته ووایې چې زه د مونځ نه کومه مونځ په ځای ولې زه پیسې نه ورکوم؟ نو دا خو تا ته هغه د مونځ اجر نه میلاو نه شو، صدقه پیسې بېله شوه، د مونځ په ځای خو درته ونه درېده که نه. دارنګې د قربانۍ بیل حیثیت دی، د پیسو صدقه ورکول بیل حیثیت دی. د قربانۍ په ځای باندې پیسې چاته نشي ورکولی. عبدالصبور رور د بغلان نه سوال کړی دی که یک کس گو را 7 نفر قربانی کرد کدام مشکل دارد یا خیر؟ سوال کردم که اگر یک کس گو را 7 نفر قربانی کند کدام مشکل دارد یا نه؟ هیچ مشکل نداره. ما برتان پیش گفتم که گو در گو 7 نفر شریک میشه، در گو 7 نفر شریک میشه، قربانیشان صحیح است، درست است. خب شرطش است که از 7 نفر کلشان نیتش قربانی باشه، نیتش رضای خدا باشه، نیتش طریقه سنت ابراهیم علیه السلام بجا کردن باشه. اگر نیت از این 7 نفر یک نفر نیتش خراب باشه دیگه در قربانیش مشکل جور میشه، قربانیشان نمیشود. بیایم به این گپ که قربانی بخاطر رضای خدا باشه، بخاطر به سیکل رسول الله علیه السلام مبارک فرموده که قربانی شما و یک سوالی هم است که در قربانی باید حاضر باشیم. کله چې من قربانی کو باید په قربانی وخت کې من حاضر یو. ځکه رسول الله علیه السلام مبارک بیبي فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل ای بچونیا ته پاسېږه او د خپل قربانۍ په خوا کې دې ودرېږه، ځکه ستا د قربانۍ دا یو څاڅکی وینه، اولین څاڅکی وینه چې ځمکې ته تویېږي، مخکې د دې نه چې ځمکې ته دا وینه ورسېږي الله تعالی ستا ګناهونه مغفرت کوي، ستا ګناهونه بخشش کوي. اوس که یو چیرته یو څوک په بل ځای کې وي، خارج کې وي، قرباني دلته افغانستان کې کوي یا بل ځای کې کوي یا په افغانستان یو ولایت کې دی د بل قرباني بل ولایت کې کوي، نو کتابونه وایي ښه خبره دا ده چې دلته به دی وکیل نیسي، خپله حاضرېدی نشي، مشکل لري، وکیل به نیسي، وکیل به هلته د ده په ځای باندې نیت د قربانۍ هم کوي، هلته دعا د قربانۍ هم کوي، هلته وکیل به قربانۍ په ځای باندې ودرېږي. راځم بله موضوع دې ته چې قربانی یو رقم قربانی ده چې گوسپند یا خسی باشد، یو پسه ده خسی ده، هغې باندې بعضو علما قول کړی دی قربانی کېږي، مشکل نه لري. او یو رقم هغه حیوان دی چې ډېر ما درته مخکې وویله په اول کې چې نابینا دی، حتی د قربانۍ ځای ته تللی نشي ده، د قربانۍ ځای ته خپله نشي تللی، نو په دې باندې دا قرباني به نه کوي. بله موضوع قربانۍ کې راځو دې ته چې دوستانو بیا هم درته یادونه باید وکړم چې که چېرته یو څوک پوښتنه لري، سوال لري، نو خپل سوال مطرح کولو دپاره د تلویزیون په دغه باندې نمبر لیکل شوی دی 022 او اخر کې 05 دغه شماره د تلویزیون ده. که سوال لري سوال مو مطرح که د قربانۍ متعلق باندې. راځم دې خبرې ته چې قرباني د اولې ورځ د اختر نه ما ته مخکې ویل چې اختر شروع کېږي د سهار د اختر نه لمانځه نه وروسته او بیا در اختر د دویمې ورځې پورې یعنې 12 د ذوالحجې پورې قرباني کېږي. د قربانۍ فضیلت باره کې او د قربانۍ ترهیب باره کې مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرباني که څوک چا باندې قرباني لازمه وه، واجبه وه او دې قرباني ونه کړله، دی د زموږ عیدګاه ته نه راځي. ای به عیدګاه ما نه بیایه، به مصلی ما نه بیایه، زموږ د اختر لمونځ دپاره دی نه راځي که څوک قرباني نه کوي. دومره مبارک تشدید فرمایلی دي. او بیا مبارک فرمایلی دي او صحابه کرام راغل مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ته وفرمایل قربان ما هذه الاضاحی، دا قربانیګانې څه شي دي قربان؟ مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل سنت ابیکم، دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام مبارک سنت دی، دا هغې طریقه ده. بیا یو صحابي پوښتنه وکړه چې قربان زموږ دپاره فما لنا، زموږ دپاره پې څه دي؟ مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل چې د قربانۍ د هر ویښته په مقابل کې الله درته حسنه درکړي، د قربانۍ د هر ویښته په مقابل کې درته الله یو نیکي او اجر درکوي درته. یو صحابي ویل قربان موږ سره داسې حیوانات دي چې هغه وړۍ لري،
ویښتان نه لري. نو مبارک صلی الله علیه وسلم چې د وړیو هم دا حال دی، وړی مغه تارونه لري که نه، د وړیو هم دا حال دی، د هر تار په مقابل کې رب متعال ورته یو اجر او نیکي ورکوي. ګورئ دوستانو چې د قربانۍ په حق باندې یو اجر نیکي، نو ته حساب کوي څوک به د یو پسه یو وړي کې پسه اختار څوک نشي شمارول، یعنی په یو قربانۍ بې حسابه اجرونه دي. دا اجرونه الله رب متعال درته په آخرت کې ساتي. دا ستا د آخرت پیسې دي، دا ستا د آخرت تجارت دی، دا ستا د آخرت سرمایه ده. په دنیا کې هر څوک غواړي چې سرمایه ځان ته ډېره کړي، که سرمایه دار وي کور غټ اخیستی شي، موټر اخیستی شي، چې شی چې دی وغواړي هغه خپل مشکل ورباندې حل کوی شي، خپل حاجت ورباندې پوره کوی شي. که چېرته چا سره د دنیا پیسې وي او دغه رنګې په آخرت کې هم دارنګې ښه ماڼیګانې شته، ښه قصرونه شته، ښه کورونه شته دی، په جنت کې دارنګې ښه ښه ځایونه شته دی. نو یو انسان که په دې دنیا کې ډېر اجرونه ګټلي وي، په دې دنیا کې ډېر حسنات ګټلي وي، هغه کوی شي ورځ د قیامت کې چې هر رقم ځای، هر رقم کور، هر رقم ماڼۍ وغواړي الله ورته ورکوي، ځکه د سره پیسې جمع شوي دي، د سره مال پیسې جمع شوی، د سره سرمایه جمع شوې ده. دغه قرباني دغه حسنات د انسان د آخرت سرمایه ده. او که چا سره د دنیا کې سرمایه نه وي هغه همدغسې هر چا ته ایران دریان ګوري. په آخرت کې هم داسې وي. اوس ګوره رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې من صلی علی واحدة صلی الله علیه عشره، که چا ما باندې یو کرت درود ویل الله ور باندې سل رحمت ورئ، سل ګناهونه معاف کوي، سل حسنات ورته لس ګناهونه معافوي او لس حسنات ورته لیږي او لس رحمت پې ورئ. ګوره په یو درود باندې، نو دا د هغې آخرت دا چې کوم دی سرمایه ده. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. ښه د اړیکې کې هم څه مشکل و او اړیکه یې پرېکړه شوه. راځم دې خاطره دوستانو، نو دغې په دغه وخت کې ډېر زیات ثوابونه وګټئ، د اجرونه وګټئ. دنیا تېرېدونکې ده. دنیا ما بله ورځ هم یو ځای کې دا خبره وکړه چې یو انسان ډېر عمر ولري 80 کاله دی، دا 80 کاله 15 کاله د مکلفیت دی وباسه 45 کاله پاتې شي. په دې 45 کالو کې انسان 22 نیم عمر په خوب تېروي، نیم عمر په ویښه تېروي. دا نیم عمر چې په ویښه تېروي 22 کاله حساب کا، نو 22 کالو کې انسان کوی چې ځان ته سرمایه د آخرت برابره کړي. او که سرمایه د آخرت برابره نه کړي نو هغه نشي کولی. ګوره او بله دا خبره یو مهمه موضوع چې تاسو توجه غواړم چې راواړوم، بعضې خلک دا فکر لري چې قرباني نشي کولی چې د بل چا د امواتو ده وکړي، خپل قرباني د پلار ته وکړي، خپل قرباني مور ته وکړي، مور دې وفات ده، خپل قرباني یو خپل خپلوان ته وکړي چې هغوی وفات دي. بعضې خلک دا فتوا ورکوي چې نشي کولی دا کار، ولې اصلا د فقه مسله دا ده چې بالکل کوی شي چې قرباني د خپل پلار د خپل مور چې وفات شوي وکړي. حتی کتابونه وایي چې مستحبه طریقه ده، ډېر ثواب لري چې یو څوک وسه لري د نبي علیه الصلاة والسلام په خاطر یې قرباني وکړي. مبارک څومره موږ باندې ترحم لرو ده، مبارک موږ باندې څومره شفقت درلوده. صحیح کو رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک به هر وخت دوه قرباني کوله او بیا چاته نه پوښتنه وکړله چې قربان دا دو قرباني ولې کې؟ رسول صلی الله مبارک ورته وفرمایل چې یو د ځان طرف نه، بل د غالبا علي صاحب مبارک نه. انشاءالله د دې موضوع باندې روښنایي اچوم. یو لنډه دمه لرو، دمې نه بیرته راګرځو. موږ سره اوسئ، چېرته مه ځئ او انشاءالله خپرونه به دوام لري. بیا هم ښه راغلاست وایمه، خپرونه جریان لري. هغه دوستان چې غواړي موږ سره اړیکه ونیسي، شماره تلیفون په د سکرین په مخ باندې لیکل شوې ده، کولی شئ سوال مو مطرح کړئ، جواب هم وشي. آن دوستایی که می فارسی سوال میکنه یا پشتو سوال میکنه انشاءالله مشکل نداره، به هر زبان انشاءالله العزیز جواب داده میتیم. در اینی سکرین تلویزیون شماره تلیفون نوشته است. راځم د قربانی یو بل حکم دا دی که چېرته د یو حیوان غوږونه د بیخه، دواړه غوږونه د بیخه نه وي او یا یو یې نه وي، قرباني ورباندې صحیح نه ده. که چېرته یو حیوان لکۍ د بیخه نه وي، قرباني ورباندې صحیح نه ده. که چېرته یو داسې حیوان وي چې هغه ګوډ وي، داسې ګوډ وي چې
د قربانۍ زیاته نه د ذبح زیاته خپله نشي تللی، دې باندې قرباني صحیح نه ده. او که چېرته داسې قرباني چې حیوان ړوند وي یعنې قربانۍ زیاته په خپله نشي تللی، قرباني ورباندې صحیح نه ده. او داسې حیوان چې کوڼ وي، سناوری او کنوالی بیخی ښکاره وی، اشکار باشد دیگه کریشخ اشکار باشد دیگه او سرزو قربانی صحیح نیست. او هغه قربانی چې ناروغ وي، ناروغي ښکاره ناروغي وي، مریض وي، ښکاره مریضي معلومه وي، ښه پوهیږي، نو هغې باندې قرباني صحیح نه ده. لکه تاسو فکر کړی وي په دې بعضو ګاونډیو ملکونو کې او په د افغانستان بعضو ولایاتو کې پروس کال داسې یو مرض په حیواناتو کې و چې هغه مرض ښکاره مرض و، دانې ورباندې راختې وي، ډېر خطرناک مرض و. نو په داسې حیواناتو باندې قرباني صحیح نه ده. هغه قرباني په هغه حیوان قرباني نه کېږي چې پوزه یې پرې شوي وي او قرباني ورباندې صحیح نه ده. دارنګې بل هغه حیوان دی چې غاښونه ډېر زیات غاښونه مات شوي وي، زیات غاښونه نه وي، او یا زیات غاښونه په وریو کې نوتې وي، صحیح خوراک ورباندې نشي کولی، دغه حیوان د قربانۍ لایق نه دی. د قربانۍ هغه څرمن چې ده، یعنې پوستکی د قربانۍ که چا خپله واخیست او خپله یې خرڅ کړه، قرباني خرابه شوې ده، قرباني ته یې پکې مشکل جوړ شو. د قربانۍ هغه پوټکی، د قربانۍ پوستکی به یو فقیر مسکین ته ورکوئ چې هغه ثواب وشي. قرباني پوستکی به خپله نه اخلي او نه به یې خپله خرڅوي. یو هغه رقم حیوان دی چې نرخزی وي، هغې باندې قرباني نه کېږي، نرخزي باندې قرباني نه کېږي. راځو اړیکه نیسو. صدف د کابل نه په تماس شوې ده. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهربانی پرسان بکنی کدام سوال داری؟ مهربانی. کوشش کنی یک جای مناسب. وعلیکم السلام ورحمت الله. بخیر سلامت باشی. مهربانی پرسانتان بکنی. چه رقم تو می جای تکم صحیح جای انتخاب کو سوال تباد. این هیچ گناه نداره، مشکل نداره، به خاطر که او یتیم هم است 1000 روپه به یتیم گرفته دیگه خو مشکل نداره. انشالله جوابتان داده می شود. تلویزیون برنامه را تعقیب کنید. دغه سوال چې اینی پرسان در برنامه گذشته هم چی کرده بودم، مطرح سوالش حل کرده بودم. کسی که قربانی نیت قربانی داره میخواد که قربانی بکند، پیش از قربانی 10 روز پیش، یعنی چی وقت که ماه ذوالحجه داخل شود قربانی میکند و نیت قربانی ندارد، این ناخونه خود نگیره. مبارک صلی الله علیه و سلم فرموده، مسلم حدیث است، کسی که نیت قربانی داره قربانی میکند، اون ناخونه خود در ماه ذوالحجه که داخل میشه ناخونه خود نگیره، موی خود نگیره، موی خود کم نکنه، کل نکنه، بروتای خود نگیره، در ریش خود دست نزنه، در بروتهای خود دست نزنه. این حدیث در مسلم شریف است. ولی اینجا فقها و محدثین گپ زده اند که اونها میگه که امر برای استحباب است، یعنی لازم نیست که تو خامخا باید نگیری. اگر کسی نگرفت باید نگیره، ثواب زیاد داره. مبارک صلی الله علیه و امر کرده. این که چه حکمت است؟ الله و رسوله اعلم. بعضی علما میگه که در اینجا اجسبا در این روزها ناخونه خود نمیگیره، در این روزها مویه خود کم نمیکنه، قصر نمیکنه، کل نمیکنه، بروتای خود نمیگیره،
در به خاطر اجتبا که در ثواب اجتبا شامل شود. بعضی علما قول کرده ولی اتفاقی قول نیست دیگه، بکار است که مستحب قول است، استحبابی است. اگر کسی گرفت و قربانی هم میکرد، نیت قربانی هم داشت، ناخونه خود گرفت، جنگ نکنید امرش و فتوا نلگانی سرش. این قول استحبابی است، یک ثواب داره، کار ثواب است کسی. او یک آن است که ناخونه تا انقدر کلان شده که 40 روز تیر شده سرش، یا در ماه ذوالحجه که شامل میشه 40 روز دیگه زیاد میشه سرش، باز لازم است، واجب است که ناخونه خود بگیره. چرا اینجا در دیگه حرام مبتلا میشه؟ باید که ناخونه خود بگیره. اینجا متوجه باشه. بعضی زنانه است در ناخونه بسیار متوجه باشی. رسول صلی الله مبارک می فرماید که در آن ناخونه که زیاد باشه و نان بخوره، این نانش گناه است خوردنش. فهمیدی؟ ای بعضی زنانه در ناخونه هیچ بی تفاوت می باشن، ناخونه را کلان می مانند. این بسیار گناه است، گناه. و بعضشان باز یک رنگ هم میزنه. این علیحده موضوع است، انشالله موضوع دیگه جای نره. موضوع ما موضوع قربانی است. دیگه میایم به احکام قربانی. یک آن حیوان است که اونو حیوان مثلا گفتم که چی باشد، ایزک باشد، پختو که ورته نرخزه وی، دسی باندې قربانی په دې حالت باندې قربانی نه کیږي. او داسې قربانی حیوان باندې قربانی نه کیږي چې هغې سره د مخه ګندګي خوري. اول سنه لګي ګندګي خوري، واښه صحیح نه خوري، ښه شی صحیح نه خوري، د مخه ګندګي خوري. په داسې حیوان باندې قربانی نه کیږي. هغه حیوان باندې قربانی نه کیږي چې غوږونه یې د بیخ نه وي، مخکې مې ویله. هغه قربانی حیوان باندې قربانی نه کیږي چې غاښونه یې د پیدایښت له وخته نه وي، بیا قربانی پې صحیح نه ده، د پیدایښي غاښونه نه لري. یو تماس اړیکه لرو، بیبي حاجي د کابل نه تماس نیولی دی. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. ښه، دغه اړیکه کې مو ستونزه و، اړیکه بیا پرې شوه. راځم هغه حیوان باندې قرباني نه کیږي چې د هغې یو ته پرې شوی وي او یا هغې ته په خپل بچي ته شیدې نشي ورکولی، په دې حیوان باندې قرباني نه ده، صحیح قرباني پرې نه کیږي. او داسې حیوان باندې هم قرباني نه کیږي چې د پیدایښتي دا ګوډه وه یا وروسته پخه یا لاس ترې غوڅ شوی وي، نو په هغې باندې قرباني نه کیږي. کتابونو فیصله کړې ده. او دارنګې که چیرته یو حیوان دی یقیني 2 کاله پوره شوي دي ولې غاښونه یې نه دي رسېدلي، نو ده ته به کتابونه وایي چې یو مجرب سړی، تجربه ناک سړی دی ودرئ چې هغې یقین پې حاصل شي چې یاره رښتیا هم دا 2 کلنه ده، نو بیا که غاښونه یې رسېدلي هم نو قرباني ورباندې کیږي. او دارنګې هغه حیوان چې اوزه وي مثلا یا میږه وي، د دوی چې پیدایشي دا تیونه وچ شوي وي، دیگه قربانی هغې باندې نه کیږي. نو راځم څوک پوښتنه لري، کسی سوال دارن دیگر مهربانی کنن اونها با تماس شون، انشاءالله پشتو باشد فارسی باشد سوالش حل میکنیم. میایم درباره فضیلت قربانی. رسول صلی الله مبارک این روز را میگفت که این روزها الله تعالی بسیار، الله تعالی که این روزا را مختار گشتنده بود، این روزا را الله تعالی با عزت گشتنده بود. چرا په دغه ورځو کې قربانی کیږي؟ الانسان د الله اوامر ته غاړه په ډېره صحیح طریقه باندې ږدي. ګورئ دا عید ته عید ولې وایي؟ عید د عود نه دی، عودت نه دی، راګرځېدل. په دغه اختر ورځ باندې خلک بیا د الله حکم ته غاړه ږدي، خلک بیا د الله تعالی احکامو ته راګرځي. عید ته همدې خاطر عید وایي. غټ اختر ته یعنی بعید اضحا یعنی عید کلان به این خاطر عید میگه که مردم با احکام پروردگار باز میگردن. عید از عود گرفته شده، عودت. و عید سعید فطر
به این خاطر برش عید سعید فطر میگه که به او عید که مردم یک دفعه از رمضان بیکار شدن، از یک حکم پروردگار انجام داد، به دیگه حکم پروردگار عود کرد گشتن که او حکم پروردگار صدقه فطر است. دیگه د عید باید خوشحالی کنیم. بیایم تماس است. عابده از هرات به تماس شده. مهربانی. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام مولوی صاحب. روز بخیر. من سوال داشتم. من خانه هستم، یک قربانی را دارم. بله. امروز 15 ذوالحجه است، 30 روز شد. فکر کنم در این خونه من قربانی نمیشه یا خیر؟ صحیح است. ان شاء الله جواب میشه براتون. صحیح است. سلام علیکم. عابده خواهر امشیره سوال کرد که 2 روز 3 روز از ماه ذوالحجه تیر شده، فکرم نبود ناخونا را گرفتم و قربانی میکنم، نیتی قربانی دارم، مشکل خو نداره. همشیره محترم هیچ مشکلی نداره. برایتان پیشترم گفتم حدیث مسلم است که مبارک امر کرده، امر برای استحباب است. اگر کسی ترک کند کدام مشکل نداره، گناه نداره. چرا مستحب کی را میگه؟ کتابا را که ما مطالعه کنیم تعریف مستحب را پیدا کنیم. مستحب آن را میگه که با کردنش ثواب و با نکردنش با ترک کردنش عذاب، گناه نیست. دیگه این مستحب عمل است. کسی که قربانی میکنه استحبابی قول است که او ناخونه خود نگیره، او مویه خود کم نکنه، قصر نکنه، کل نکنه، بروتای خود نگیره. دیگه تو که فکرتم نبود، خیر اگر فکرت باشه مگر ناخونه گرفتی مشکل نداره. اگر فکرت نبود به طریق اولا مشکل نداره، هیچ گپ نیست، طریق گپ استحبابی است. راځو د قربانی غوښې ته. د قربانی غوښې گوشت قربانی 3 تقسیم می شود. این استحبابی قول است. اگر نه لازم نیست که 3 تقسیم شود، یا متوجه باشید. ولی استحبابی قول است، بسیار ثواب داره. یک حصهش با خانواده خود با خود جدا شود، یک حصهش بر غربا فقیرا جدا شود، یک حصهش دیگهش با خویشاونده خود جدا شود. این استحبابی قول است، ثواب زیاد داره. شکر الله از کابل به تماس شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال دومی که همین که سال نفر قربانی میکنه مثلا 80,000 داره، یک نفر دیگه میره بدل این 2,000 3,000 اصلا مثلا قربانی برد من میپسم به خاطر که من ثواب شامل شوم. این پیسه که به حساب میشه یادم که ثواب برای میرسه یا نمیرسه؟ این که سوال. خب انشالله جواب داده میشود. برنامه را تعقیب کنید. شکر الله جان بود، بسیار خوب پرسانه کرد، 2 پرسان کرد، بسیار جامع پرسانه کرد و باید کسی که نمیدانند در این باره بدانند، علم حاصل کند. تعلیم فرض است. یک پرسانشی بود که کسی مرا وکیل بگیره، مثلا در دیگه جای از پیسه مرا بر ما روان کنه، بگویه که قربانی بر ما بکو. قربانی او خو می شود، قربانی او خو از ذمه‌اش خلاص می شود. آیا که ما وکیل شدیم بر ما کدام اجر و ثواب است یا نیست؟ چرا نیست؟ بخاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایا الله در مشکل آن انسان می باشه که مشکل او را حل میکنه، کسی که مشکل یک مسلمان دیگر حل میکنه. تو یک مشکل یک مسلمان را حل کردی، وکالت کردی برش، بجای او احساس شدی، بجای او تو نیت کردی، تو او را در یک مشکل خلاص کردی، الله تعالی تو را از مشکلات زیاد خلاص میکنه. ولی خو از طرف تو قربانی نشده، قربانی از طرف او شده. تو چرا وکیل از او بودی؟ قربانی از طرف تو نشده. ثواب دیگه داره، ثواب وکالت برای الله تعالی میده که تو وکیل شدی، به خاطر رضای خدا امر یک انسان، امر یک مسلمان همکاری کردی.
دوم سوال تیبوس که یک انسان از قربانی میکنه، یک دیگر انسان میایه برش میگه که یک 2000 روپه ما برات میتم که در قربانی ثوابش من شامل شو. دی باره در قربانی ثواب قربانی برای انسان نمی شود. چرا؟ قربانی ایرا میگه که یک آن است که مثلا گفتم گاو میش است، مثلا در شتر است، در او 7 نفر شریک میشه، شاید 2500 روپه بتی در قربانی تو حصه بگیری. مثلا یک گاو است او را تو با 35000 روپه گرفته باشی، دیگه تقسیم 7 که میشه 35000 اما 5000 روپه میرسه. دیگه بیادر عزیز که باز او قربانی ثواب شامل میشه. ولی اگر یک انسان مثلا گوسفند را خریده باشه و تو 2000 روپه میتی برش که 2000 روپه بگی که من در قربانی ثواب شامل شوم، ثواب قربانی بر دادن میشه، ولی الله بر دیگر ثواب میت. امید است که الله تعالی تو را هم توفیق بده که قربانی در سال دیگه قربانی بکنی. چرا؟ بعضی امورات است که انسان او را انجام بده الله تعالی در دنیا برش پراخی میاره. مثلا قربانی کردن از یک انسان از نفس خوشحالی خود به خوشحالی خود به خوشی خود قربانی کرد، تا سال آینده الله تعالی را غنی میکنه، خوب بدلش میته. مثلا به خاطر ولادت رسول صلی الله مبارک کسی صدقه کرد، یعنی میلاد نبی صلی الله علیه و کسی صدقه کرد، کتابا نوشته میکنه که تا سال آینده تا ولادت رسول صلی الله علیه و میلاد نبی آینده الله ای را غنی میسازه. امید است این انسان که چند روپه داده در قربانی خود در قربانیش خود نشده، ولی امید است که الله تعالی ایرم غنی بسازه و الله تعالی او را توفیق قربانی بده. دیگه انشالله که سوالت حل شده باشه. رازو زمان موضوع تا چی گوش باید 3 تقسیم شوه، این استحبابی است. ولی اگر یک انسان کلگی گوش همه گوشش خودش خورد، یک ذرهش به مسکین داد، دیگه مشکل نداره، ولی ثواب زیاد داره که گوش 3 حصه تقسیم شوه. و حق اینجا غریب مزده گوش، غربا در این عید باید خوشحال شوه، یتیم بیوه باید در عید خوشحال شوه که تو گوش میخوری، یتیم باید گوش بخوره. اگر تو پدر هستی یتیم پدر نداره، باید مثل پدر وارد به یتیم امرای همکاری کنی، گوش برش بدی، همچنان بیوه هم است. دیگه مسئله ای است که قربانی اگر کسی وسع و توان داشته باشه، رسول بر خاطر رسول الله علیه السلام مبارک همه قربانی بکنه. مثلا یک نفر است گو را خریده، میخواه که در گو دیگه کسی هم کدش خود شریک کنه، میتونه که در گو یک حصیشه به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک قربانی کنه. خب بازی است که در به خاطر رسول صلی الله مبارک قربانی کردی او گوشش کنی، باید تو صدقه کنی، به یتیم و مسکین و به خشاونده خود بدی. یک روز حضرت علی رضی الله تعالی عنه، خب واقعا را میایم، محمد فهیم از کابل به تماس شده که کدام سوال داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدای ما را میشنوید؟ اگر صدای ما را میشنوید مهربانی سوالتان مطرح کنی. امی صدای تلویزیونتان خاموش کنید، مهربانی سوالتان مطرح کنی. مهربانی. از مولوی صفانی تقاضا داشتم که امی مادر پدر در خواب ما نمیآید، امیر بر ما اگر چیزی دعا باشه چیزی باشه برم بگوید. صحیح است، انشالله تلویزیون برنامه تعقیب کنید، انشالله جواب داده می شود. از حضرت علی رضی الله تعالی عنه پرسان شد، او هر وقت 2 قربانی میکرد. یک نفر پرسان کرد صحابی قربان تو چرا 2 قربانی میکنی؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه مبارک گفت که بذلک اوصانی رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت محبوب ما صلی الله علیه و سلم با می خاطر مرا وصیت کرده
که ای علی هر وقت تو ما وفات شدم یا در ما زنده بودم به خاطر یک قربانی خودت کرده باشد، یک قربانی به خاطر مکه کرده باشد. علی یک انسان بگوید که ای خو مخصوص حضرت علی رضی الله تعالی عنه بود، یک نفر بگوید که از طرف به خاطر رسول صلی الله علیه و قربانی صحیح نمی شود. اگر این دلیل برش بگوییم که حضرت علی سے مبارک دو قربانی میکرد، پرسان شد که چرا دو قربانی میکنیم، میگه که به خاطر خود میکنم، یک به خاطر رسول صلی الله علیه و مبارک میکنم. این دلیل اگر گفته شه او میگه برای تا که این مخصوص حضرت علی سے مبارک است، برش میگیم، یعنی برش گفت اون اگر معترض اعتراض کنه که این خود رسول صلی الله علیه و مبارک به حضرت علی سے مبارک فرموده بود. دیگه ما جواب میتیم فقها جواب داده که اگر این کار ناروا باشد چرا رسول صلی الله علیه و مبارک به حضرت علی سے امر میکنه که بکو؟ آیا رسول صلی الله علیه و مبارک به حضرت علی سے مبارک به ناروا کار امر میکنه؟ کلا و حاشا. یعنی این کار ناروا است، به حضرت علی رضی الله تعالی عنه لازم است و به تمامی امت استحبابی قول دارد. میایم به این موضوع دیگه هم روشنایی میندازم. محمد فهیم از کابل به تماس شده بود، سوال داشت که پدر و مادرم وفات شده و پدر و مادرم در خواب نمی آید، چی کنم؟ محمد فهیم صاحب پدر و مادر در خواب نمی آید، کوشش کو اول در زیارتش برو، در مقبرش در قبرش برو و سر قبر که استاد شدی الحمدلله 3 بار قل والله احد، آیت الکرسی، آخری آیتای سورة بقره 3 آیت است اگر یاد داشته باشی، اون اگر در تلفن مال قرآن کریم است یک سفاره ببرکت خود 3 آیت آخری سورة بقره را بخوان، ثوابش به پدر و مادرت ببخش و دیگر قبور هم ببخش. بعدش که آمدی تو صدقه بکو با ارواح پدر و مادرت، کتابا امی طریقه نشان داده، با ارواح پدر و مادرت صدقه بکو. بعدش الله تعالی در خوابت پدر و مادرت میاره. یک نفر بود در زمانه بسیار پیشینگه، او هر وقت صدقه میکرد به پدر و مادر خود، صدقه میکرد. یک نفر آمد برش گفت که صدقه نکو به پدر و مادر، به ارواح پدر و مادر صدقه نکو، این فایده نداره به اونها، هیچ فایده ای نمیرسانه به اونها. این نفر صدقات را بند کرد، علم نداشت نمیفهمید، صدقات را بند کرد، خیرات را بند کرد. بالاخره پدر و مادرش ایج در خوابشان نمیامد. وقت تیر میشه، ماها و وقت که زیاد تیر شد، در خوابش در خواب بچی خود میایه، پدرش میگه بچیم چرا پیش بر ما صدقات روان میکردی، خیرات ها روان میکردی، ولی آل صدقات تا نمیبینیم، خیرات تا نمیبینیم، چرا چی شده بچیم؟ و بچیش در خواب میگه پدر جان من کدام صدقات و خیرات ها میکردم و الله باید میرسان. میگه بسیار میرسید، خوب میرسید، در بین اموات در مقبره ما بسیار خوش میبودم که بچه ما هر وقت سر ما صدقه میکرد. دیگه بعد از او در خواب بچهش ما بسیار خوشحالی با خوشی میآمد و این بچهش هر وقت با صدقه میکرد. این که واقعا نزهة المجالس هم گرفته، کتابای معتمد است، کتابای این واقعه را گرفته. دیگه تو کوشش بکو که میخوایی که در خواب پدر و مادرت بیاید، دیگه تو او یک تحفه برش روان کو. تحفه چی است؟ صدقه است، یک ثواب، نفل، تلاوت، قرائت با ارواح روح روان کو. سعی کنین یک انسان است اگر میخواه که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک را در خواب ببینه، چی کنه؟ این کتابا بر ما طریقه نشان داده که یک تحفه به رسول صلی الله علیه و مبارک روان کنه و به رسول الله علیه و سلام بهترین تحفه از درود شریف کرده، دیگر بهترین تحفه نیست. اگر انسان در شب جمعه 1100 بار درود شریف بخوانه، 1100 بار درود شریف بخوانه، هر درود که برای ای آسان باشه، اول غسل کنه در شب جمعه، بعد از غسل 2 رکعت نماز را نفل بخوانه، بعد از نفل 1100 بار درود شریف بخوانه، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، این درود را بخوانه یا دیگر کدام درود برش آسان باشه. کتابا میگه که امید است الله رب متعال در خوابش رسول صلی الله مبارک بیاره. دیگه میخوای که پدر و مادر در خواب ببینی، یک صدقه روان کن. میایم در این باره که رسول الله صلی الله علیه و سلم به موضوع خود میایم. رسول الله علیه السلام مبارک سرما بسیار شفقت داشت، بسیار مشفق بود و مبارک، رحمت للعالمین پیامبر بود. سعی کنید
به مخلوقات به انسانها خو رحمت للعالمین پیامبر بود، الله او را به رحمت روان کرده بود، ولی به حیوانات هم رحمت للعالمین بود. یک جای میرفت یک یهودی از آهو را گرفت، آهو را شکار کرده. او یهودی را ای آهو میخواه که از یهودی خود خلاص کنه و بره. رسول صلی الله مبارک برش گفت که یهودی چرا ای را گرفتی؟ بانش که بره. یهودی گفت که تو چه کار داری؟ ما ای را گرفتیم شکار کردیم. خب بالاخره رسول صلی الله مبارک گفت که آهو گفت که چرا؟ آهو گفت که مرا فقط امی قدر وقت بده که ما برم به اشتکای ما شیر بتم، پس میایم در دست یهودی خودم اندازم. رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک میگه که ما ضمانتش میکنم. به یهودی گفت ایربان که به اشتکای خود با چوچخای خود شیر بده و پس میایم. وقتی که او رفت رسول صلی الله مبارک در به یهودی ضمانت مانده شده بود، میبینه که آهو امره اشتکایش بس آمد. میبینه اشتکای آهو گفت که یا رسول الله صلی الله علیه و مبارک ما که چه وقت به اشتکای خود به چوچخای خود شیر میدادم و گفتم که زود شید بخوره که اونجا رسول صلی الله مبارک به ضمانت ما شیشته. میگه اشتکای ما گفت که سرما شیر خوردن حرام است تا که رسول صلی الله مبارک ضمانت شیشته باشه، بریم که به دست یهودی خدا بتیم. میگه یهودی اونجا ایمان آورد، به ایمان مشرف شد و توبه کرد. ای رسول صلی الله مبارک آنقدر رحمت للعالمین پیامبر بود، ما و شما اینقدر چی نکنیم که یک قربانی به خاطر او رسول صلی الله علیه و بکنیم؟ باید میکنیم. اگر واسه توان الله بر ما داده باشه خامخا بکنیم. و وقت برنامه هم تمام شده، زمونږ د برنامه وخت تمام دی. ان شاء الله العزیز د نور د تلویزیون ان شاء الله په دې به کار روان وي، کدی شي یو برنامه د پښتو مسایلو شي، یو برنامه د فارسی مسایلو شي، ان شاء الله کار به روان وي او تاسو موږ سره اوسئ، اسلامي برنامه تعقیبوي. هر چې ته چوي خاد بریالي او کامیاب اوسئ، موفق اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.